الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو د نبی علی صلوات و سلام په حدیث کې راځي او سوال استفتاء دا وکړي د رسول الله مبارک په حدیث کې راځي چې سړی فرض منځ وکړي تر دغه وروسته د درود شوار سبحان الله درود شوار الحمدلله څلور د شوار الله اکبر الله وایي. د نبی علی سلام په حدیث کې راځي چې آیت کرسی دی وایي. د نبی علی سلام په حدیث کې راځي چې وروسته دعا دی کوي دعا لا کوي او دام راغلی دی چې اللهم انت السلام ومنک السلام دام راغلی او دلته بیا ټکرونه راغلی یو دا راغلی دی چې تر دغه وروسته تر فرض منظور چې دغه د شانیات کړی دی ویلي بل حدیث ته اوس تر چیر سو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک به فقط مقدار د اللهم انت السلام کښنستی بالا نه کښنستی مقدار د اللهم انت السلام بالا به نه کښنستی د دغه دوه ځای ټکر دی ټکر څنګه کېږي الف تا به توفیق الله تعالی. طالبانو زموږ د امام صاحب پر مذهب زموږ کتابونه ټول چې دا کتابونه موږ درته نقل کوو ان شاء الله خپل تر وسه پرې چې دغه حدیثونه پر دوه حالاتو موږ عمل کوو. یو هغه فرض دی چې تر هغه وروسته سنت نشته تر هغه وروسته اللهم انت سلام سته اللهم انت سلام به هم وایي خو تر هغه وروسته هغه تسبیح هم وایي استغفر الله هم وایي. ښه خبره طالبانو حکیم الامت دا وایي تاسې پر تندي باندې لاس ږدئ پر داستر باندې لاس ږدئ او باره داسې وایي چې الحمدلله خدای پر توفیق او استغفر الله استغفر الله استغفر الله خدای که ما څه خراب شوی و یا په قول کې یا په فعل کې دا بیا دغه دپاره غټه نسخه ده چې بیا د سړي نه هېرېږي بیا د سړي د لمونځ خراب نه جینې کېږي بیا شیطان لا چې نه یم سړی سم کولی شم جینېلی شي نو دا دیګر ده وایي او هغه لمونځونه ځکه د حدیثو په مابین کې ټکر دی بعضې داسې حدیثونه راځي چې مقدار کښېنستی نو که سنت وروسته وه بیا دې فقط مقدار د اللهم انت سلام یا دې خود اللهم انت سلام وایي او یا دې د ده په مقدار بل شی وایي بالا نه. خو په یو روایت کې د اللهم انت سلام سره استغفر الله استغفر الله استغفر الله هم راغلی دي نو که سړی استغفر الله و اللهم انت سلام سره ووایي په دغه کې پروا نه کوي تر دغه به لابد به نه کوي. اوس نه یو خبرو ته غوږ ونیسئ. هغه سنت که زواید دي که اصلي چې مخکې تر چا راغلي تر لمانځه د هغو د لمانځه په مابین کې هر ذکر شته هر ذکر شته چې پر دنیا باندې هر څه ذکر و هر څه شی و هغه به سړی کوي هغه که دوه رکاته دي که څلور راغلي دي په ماپښین کې څلور رکعاته سنت مخکې راغلي دي اصلي په سهار کې دوه رکعاته سنت مخکې راغلي دي اصلي په مازدیګر کې هم څلور رکعاته مخکې دي په ماخستن کې هم څلور رکعاته مخکې دي زواید لیکن په دغه کې هغه په مابین کې چې هر شی ما سوا د خبرو څه بل هر شی چې وایه هر شی چې وایه ذکر کوي وظیفه کوي لمونځ کوي هر شی چې کوي درته اجازه ده او یو چې دغه یو د سهار له خو لمونځ نشته هغه نه دی لمونځ نشته نور ذکر و قرآن ورشي کولی شي وخت د وخت واجب تر دغه وروسته بیا که سنت تر دغه وروسته و تر فرض دوه رکعاته چې د ماخستن تر لمانځه وروسته د ماپښین تر لمانځه وروسته د جمعې تر لمانځه مثلا په دغه مابین کې بیا څنګه دی در دغه وروسته دغه بیا د یوه خبرې ته غوږ ونیسئ. حتی زموږ علما وایي که سړي قرآن عظیم شان وایه لا هم دغه حدیثونه پر دغه عمل کوي وایي لا یې ثواب ځي لا یې ثواب څوک کېږي ځي په دا مابین کې بیا نه وایي قدر مقدار د اللهم انت سلام چې وایي بس به دستي سنت پسې کوي سنت پسې کوي او چې سنت نه پسې وکړه ګوره عمل پروا نه کوي که سړی د مسجد ته کور ته ولاړ چې دا پروا نه کوي ځکه د الله ته رسول سره ثابته ده چې د مسجد څخه به حجرې ته ولاړ لیکن قول به نه کوي شی به نه وایي هغه به نه وایي ماچوا د مقدار سره د اللهم انت سلام ومنک سلام تبارک ته یا ذوالجلال والاکرام حتی وتعالی ته لا هم نشته ورسره حتی زموږ علما وایي که تر دغه اخواته سړي تر دغه اللهم انت سلام وایي د سنت ثواب ولاړ دا اوس صح مبتدی خبره دغه ده ګوره غوږ ونیسئ چې نورې خبرې به درته وکړم دا خبره تاسې په یاد زده کړئ دا درته راله درته ثابته شوله څه درته وایم درته ثابته شوله
چې در سنت تر فرض وروسته سنت په مابین کې بیا خالی مقدار د اللهم انت سلام سره وایي. باره به ولاړېږي سنت به کوي او وروسته به بیا نور شان وایي چې تسبیحات دي، هغه تحمید دي، یا الله اکبر دی، یا دعا دی، یا چې کرسي دی، هر شی چې هغه به وروسته وایي. ځکه بل حدیث هم د نبي صلی الله علیه وسلم راځي وایي دغه 2 رکعاته سنت د فرض سره څو کېږي، یو ځای هغه ثواب پورته کېږي. نو هر ځای چې وایي تر لمانځه وروسته وایي هغه تر سنت هم وروسته هم. حتی بل زموږ شرعي مسله هم پر دې باندې تفریع ده. هغه وایي که یو سړي راولاړ کړه لمونځ وکړي د فرض، چې فرض که د ماخستن لمونځ فرض یې وکړي، وروسته یې قرار اودس تازه کړي دستي متصل چې تازه کړي 2 رکعاته سنت یې هم وکړله، 3 رکعاته وتر یې هم وکړه، وروسته په یاد شو چې اول فرض مکه سره بیا اودس کړي. نو په دغه ځای کې د فرض را وګرځي سنت یې بېرته ورسره وګرځي، ځکه سنت د چا دي د فرض په تابع کې وتر دې نه راګرځي. ولې دا په یاره ترتیب ساکت شو. ما به خبره مثال خلاص وکړم نو خلاص ګورې دا سنت دا رقم شی دي چې دي سوي دي په اوداسه سوي دي بېرته مې د فرض سره وګرځول، ځکه دا د فرض تابع دي. هغه خبره چې تبلیغي حضرات مبارکان چې دوی کوي هغه اولا طریقه نه ده، دوی بس یو پلا طریقه یې شه دوی ګرد شان تر سنتو که سنت وروسته وي هم دوی کښې نه ګرد شان وایي. لیکن خو طالبانو اختلاف په افضلیات کې دي، پر چا انکار مه کوئ. ډېر اختلاف په چا کې دي؟ په افضلیات کې دي. خبره په استحباب کې ده، مستحبه خبره دغه ده، مستحبه خبره دغه ده. اوس نو چې دا سړی تر مخ وایي موږ دغسې خو پر اعلازو خو تبلیغي حضرات یې موږ ته څه نه وایي، ځکه زموږ طریقه د دوی طریقې اولا ده. که نه یې که تحقیق کوي خو بس ورته اجازه ده، بس تحقیق هغه ورته اجازه ده. هر څوک چې راځي خو دوی یو خبره کړې ده، یو دیوبندیان هم هر څه چې دي ټول دوی سره متفق نه دي. تا دې خلاصو پام کوئ. بل زموږ بعضې علماو داسې لا ویل دي وایي که چیرې په مابین کې د دغه سنتو د فرضو د مسار د فرضو د مخکې سنتو د وروسته د فرضو یا د وروسته د مخکې فرضو د وروسته سنتو په مابین کې که چا خبرې وکړي سنت یې ګر سره ولاړه قضا یې شته، لیکن اصح خبره دا ده چې قضا یې نشته نو ثواب یې ځي. دا خلک بیا په دغه نه دي خبر. دا یو بله مسله ده، هغه بله خو تېره شوه. تنبیه څنګه مسله ده؟ د سنتو د فرض په مابین کې هېڅ خبرې مه کوئ. یو هغه دی چې احتیاج پیدا شي، ضرورت پیدا شي، که ضرورت نه خبرې مه کوئ چې نه وکړئ که نه ثواب یې چینی ځي. حتی زموږ د مذهب دا نور علما وایي چې مبتدي کول دي ثواب کوي، قضا دي نس حتی که شیر تر علامنته سلام با لابد توري وایي نه ثواب ځي. که تر علامنته سلام با لابد شان وایم څوک دي ثواب ځي، سره سنت ثواب نه لري. دا توري موږ د علماو سره غلي صادق خلاصو سنت قیاداس و غاړه فخلای سولداس خو باځي وایي چې یا سنت ثواب هم نه ځي، خو افضل دا دی افضلیت چې نه ولاري. خو فرار تقدیر باندې هغه سنت عاداس ول ثواب یو لاړې مې افضلیت لري خبره دغه سو. خو ما چې طریقه دا ده چې افضل طریقه دغه ده. خبره به ان شاء الله پوهېدلې از کنه از پوهېدلې اوس په نو مشکل نه وي. او پر طریقه د تنبیه دا موږ په ترمذي کې مخکې تیر کړي، دغه به ما چې د خلکو ته تنبیه ورکو هغه پلا به دغه سپي وایي بیا به وروسته تنبیه ورکو. دغه د طالبانو 391 صفحه جلد اول رضی مختار په تورې وګورئ او یعلاو سنن په 2 جلد 903 کې بدایو صنایع په جلد اول 393 کې لمعات 3 جلد 211 کې کبیری په 300 صفحه کې انډیا جلد اول و 20 صفحه کې او منهاج السنن هغه په 2 جلد 101 صفحه کې تاتار خانیا په 2 جلد 144 صفحه کې او مرقات بیا درته وایم دملالی کاری په 2 جلد هغه 4 صفحه کې او رحمانیه هغه په 2 جلد 103 صفحه کې او بیا درته وایم دارالعلوم دیوبند په 4 جلد 155 صفحه کې تکمله د فتح المریم په 4 جلد 120 صفحه کې او مراقیل پلا په 420 صفحه کې تحتوی د دور مختار جلد اول په 212 صفحه کې محمودیه په 5 جلد 403 صفحه کې. داګه ته طالبان په تورو ګربار بس جمع درته وایي کوم نه لوي. و ثوابله تنبیه ما استرتوا موږ مخکې تیر کوي د دې سره ملګری چې دا خلک په دغه کې ډېر پام وکړي. په سلام کې 3 شی غواړي. اول شی دا غواړي داسې به وایي چې السلام علیکم ممته به پیښ ورکوي، هغه په آخري سلام کې چې ګرځوي کنه واجب در باندې پاتې شو. دوهم سلام کې سنت طریقه دغه ده چې هغه قصر وایست که شوی ډېر ما السلام علیکم ورحمت الله. دریم هغه دغه دی چې پر سلام باندې وقف وکړي په پای کې داسې مه وایي زموږ خلک السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم هی مه وایي بس السلام علیکم ورحمت الله دا سو بیا السلام علیکم ورحمت الله دا وکړه. څلورمه خبره دا ده چې سلام سره یې خواته ګرځي داخل ګنیت کوي
هغه چې دا سلام زه پرته چې کوم دا دعا ده که پر ملا باندې برابر ولاړو د ملا نیت به کوي په رسته سلام کې هم د دې رسته بغل د ټولو خلکو په چپه بغل کې به د ملا نیت کوي او د چپه بغل د ټولو خلکو که د ملا په رسته بغل ولاړو د رسته بغل نیت به کوي که پر چپه بغل باندې ګرځوه د ملا او د نورو خلکو نیت به کوي ملا به هم په رسته بغل د مابین سړي نیت رسته خاتم کوي د مابین پرده ولاړې چپه خاتم کوي او که سړی یوازې ولاړو بیا به د کرام کاتبین د سړي سره ورسره دي ملکي ورسره دي حفاظه د دې نیت په سړی کوي دغه شان دغه چې په آخري کې دغه در څه پاته نه شي دغه شالم ضروري دی هغه په دې سلام کې دا بیا هغه کفایه جلد اول 299 صفحه او سلام یو دی بل نه شایع جلد اول 255 صفحه او بدایع و صنایع جلد اول 134 صفحه والله سبحانه